د ډیجیټل کمره په نوم د نوي لیکل شوي کتاب مخکتنه وشوه. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د دغه ولایت د هڅان خبریال رفیع الله همت د لیکل شوي کتاب ډیجیټل کمره مخکتنې په موخه ځانګړې ادبي غونډه جوړه شوې وه. په دغه مراسمو کې لیکوالانو، ژورنالیستانو، د ادب او هنر مینوالو د ښاغلي همت د لیکل شوي اثر په اړه خپل نظرونه او ویناوې شریک کړل. ویناوالو وویل د اوسنۍ پرمختللې نړۍ د نویو نوښتونو او پرمختګونو سره باید زموږ ټولنه هم پرمختګ وکړي او په دې برخه کې ځوانان مسؤلیت لري چې د علمي څېړنو او مطالعې له لارې په مسلکي توګه خدمت وکړي. کوم کتاب چې په روانه او ساده پښتو ژبه د ډیجیټل کمرو په اړه رفیع الله همت لیکلی دا یو غوره نوښت دی، ځکه د کمرې د تخنیکي جوړښت په اړه تر دې مهاله په پښتو ژبه کې داسې کوم کتاب نه و لیکل شوی چې کمرمینان ترې ګټه واخلي. لومړی ځل دا چې په داسې یو کتاب چې خصوصا خبریالانو ته، ژورنالیستانو ته، فوټو ژورنالیستانو ته او اساس هم د ژورنالیزم فوټو ژورنالیستي نه شروع شوې ده، په دې برخه کې ولولي او استفاده ترې وکړي. ګټور کتاب ده. په دغه مسلکي ډګر کې کومه تشه چې موجوده ده دا به انشاءالله دغه کتاب په دې باندې چې چاپ شوی دی او موږ تاسو په اختیار کې دی، په دې سره به انشاءالله تر ډیره پورې د مسلکي کېږي او پوره کېږي به. رفیع الله همت د ډیجیټل کامرې تر عنوان لاندې چې کوم اثر لیکلی د څېړنې په اصولو تر ډیره برابر دی او په رښتیا پکې د حقایقو لټون شوی. د کامرې اړوند هغه تیاره ګوټونه پکې روښانه شوي چې زما په شمول د اکثریت ژورنالیستانو په ذهن کې په تړاو پوښتنې وي. په پښتو ژبه کې دغه کمای احساسېده چې د ډیجیټل کیمرې بالخصوص په ژورنالیزم کې تر ډیره ژورنالیستانو ملګرو ته معلومات شته دي چې په پښتو ژبه کې معلومات کم پیدا کیږي. نو ملګرو به ایرانی کتابونه اخیستل، هغه بیا ترجمه کول، یا به هم انګلیسي کتابونه به اخیستل، یا به د غوڅ په مشکل کې و دغه به ترجمه کول، هغه استاد به خپل کارخانګي او غوښتنې مشکلات پېښې درلودل دا به دوی ته رسول. نو و مې غوښتل چې د ژورنالیزم په ډګر کې چې هغه ډیجیټل کیمره چې د ژورنالیزم د پوهنځي یو اساس دی او د ژورنالیزم د پوهنځي لپاره اړین او ضروري کمره ده، کتاب ولیکم. د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و او د ډیجیټل کمرې کتاب چاپ کېدل د هیواد د ژورنالیزم په برخه کې یوه مثبته لاسته راوړنه وبلله. په دغه وخت کې موږ تر څومره چې زه معلومات لرم داسې یو جامع او عام فهمه کتاب چې ټول ترې استفاده وکړي، هم خبریال او هم غیر خبریال، داسې یو ابتکار نه و شوی او دا یو ښه ابتکار او ښه عمل دی. زه تقریبا د ژورنالیزم په برخه کې دا مې شاید د 12 کال چې زه په دې برخه کې کار کوم، خو یوازې د کامرې په واسطه عکس اخیستلی شم، شاټونه اخیستلی شم، مرکات تنظیمولی شم، په سټوډیو کې ځینې کارونه ورباندې کولی شم، خو د کامرې په بشپړ سیټینګ او په آپشنونو باندې بشپړ آګاهي مې نه درلودله. چې له نیکه مرغه همت صاحب په دې کتاب کې دغې مسایلو ته مفصله اشاره کړې ده او هغه کسان چې نوي د ژورنالیزم ډګر ته راځي، د ژورنالیزم د ډګر سره په راتلو باندې لومړی د سړي په مایک او کامره باندې سترګې لګي، له د دوو څیزونو سره یې سره کار وي، که د دې تخنیکونه سړی وپېژني او ورباندې بلد اوسېږي نو واقعا به د سړي ډېره ستونزه ورباندې حل وي. دغه کتاب په 4 فصلونو کې لیکل شوی دی، 83 صفحې لري چې ډیره کمه برخه مې د ډیجیټل کیمرې تعریفو ته ورکړې ده. دا چې د خپلو تجربو دغه نه مې ونه غوښتل چې ډېر تعریفونه پکې وکړم، ډېر مغلق ولیکم، په ډیره ساده، روانه او فهمه ژبه مې لیکلی. هر څوک یو هغه کسان چې دوی مسلکي دي دوی ولولي، هغه کسان چې دوی هیڅ د ژورنالیزم سره د کیمرې سره کار نشته چې دغه کتاب ولولي، نو زه انشاءالله باور یم چې دوی به ډیجیټل کیمرې ته زده کړي او لاسرسی ورته پیدا کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ژمنه وکړه چې د خبریالانو او د ټولنې د نورو ځوانانو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره به هر ډول همکارۍ ترسره کړي. د اطلاعاتو فرهنګ محترم رئیس صاحب نه د زړه د کومې مننه کوو چې په میدان وردګ ولایت کې په تیرو 2 کلونو کې له ژورنالیستانو سره هغه چلند کړی ده چې واقعا د ستایلو وړ ده. که موږ تاسې وګورو له فتحې راوروسته یوازینی ولایت میدان وردګ ولایت ده چې د ژورنالیستانو په وړاندې داسې یوه پیښه چې د اندېښنې وړ وي هغه ثبت سي، په هغه کې خطي کمیټه راغوښتل سي نه ده سوې ده. د افتخار ځای ده او موږ له دغو ژورنالیستانو سره
په هر 20 ورځو کې د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس په مشرۍ باندې غونډه کو په عاجل حالاتو کې هغوی ته رسیدګي ورکړي. د یادونې وړ ده چې د ډیجیټل کامره کتاب په 3 مخونو کې 1000 ټوکه نوی چاپ شوی دی چې اوس مهال د کابل ښار په اکسوس کتاب پلورنځي کې د کتاب مینوالو او هغه کسانو ته چې نوې کامره کاروي وړاندې شوی دی.